अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तास गोरे अब्बासिन खबर जेम छाई जान जेब खबर सर्टिक मौलाना फजल रहमान द शेरगर मर्दान पवेना के उसनी पार्लियामान जारी उबेलल द मजहबी चार वजारत द हज डायरेक्टरेट द सीर ऐलान दी तरबेती प्रोग्राम रवान दी तर्जमान खबर तफसील मौलाना फजल रहमान द शेरगर मर्दान पवेना की उसनी पार्लियामान जारी उबेलल द जमीयत उलमा इस्लाम फी मसर मौलाना फजल रहमान दारुल इस्लामिया अरबिया शेरगढ़ पवेना की उसनी पार्लियामान जाली उबेलो सख्त तनकीद वकड़ هغه ویل چې دا ایوان د داندلۍ لارې جوړ شوی خو چې کله عوام سړکونو ته راوځي په دې ایوانونو کې به زلزله راشي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د سیاسي مبارزه لا پای ته نه ده رسېدلې، هغه به میدان کې هم وي، سړکونو ته به هم راوځي، جعلي ایوانونو پورې به هم راوځي. هغه عوام اصل طاقت وبیله او ویل چې زما پارلیمان عوام دی، زه به د هغې د حق لپاره هر میدان ته وځم. سیاسي حرکې د مولانا فضل الرحمن د دې بیان لا ډېر اهمیت ورکوي، د سخت لهجې سیاسي حالات نور هم تود کړي دي. آیا دا یو لوی احتجاج شروع کولو اعلان دی؟ حالات کوم طرف ته روان دي؟ سیاسي تجزیه کاران د دې صورتحال جایزه اخلي. د مذهبي چارو وزارت د حج ډایرکټریټ د سور اعلان دی تربیتي پروګرام روان دي. ترجمان د مذهبي چارو وزارت حج ډایرکټریټ لاهور د سور اعلان دی مختلف ضلعو سره تعلق لرونکي ګورنمنټ حج سکیم حج کوونکو د مناسک حج او انتظامي چارو تربیت ورکولو لپاره تربیتي پروګرام د شیډول په مطابق مخکې ته روان دي. ترجمان له مخکې حج تربیتي پروګرام د شیډول له مخکې په 10 فروری نه کل په ورځ په ډي پي اس سکول لاهور قصور روډ افیسر کالوني قصور کې کیږي. دغسې په 11 فروری کراون میرج هال کې هم حالات چوک بائی پاس په توکي کې او ګورنمنٹ ګریجویټ کالج ادیوال چوک جنگ او 12 فروری ایس اے میرج کلب کینال روډ نز گرین ویو ټوبا ټیکسنګ او په 15 فروری به جوهر هال ګورنمنٹ پوسټ ګریجویټ اسلامیه کالج چنیوټ او په 18 او 13 فروری به کیولم مارکی کینال بینک روډ نز فیصل گارډن ویسٹ کینال روډ فیصل آباد او په 19 فروری به جیمسن ایونټس کینال سټي وزیر آباد روډ سیالکوټ او په 16 فروری به ناروال پبلک سکول نز سیالکوټ بائی پاس ناروال کې کیږي. داسې مزید اپډیټس لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.